یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې ماله دیداره ښکاره کړې ده ولې چې زه پې خپلو بچو له حلال رزق ګټم یا الله ستا ډېر شکر دی غریب ګله زه خو درپسې کور ته درتمه خدای په لاره کې راکړئ وایه ایوب خانه څه خبره ده خان ته پیسو ټیم پوره شوی دی او خان وایي چې سبا زما پیسې راورسوي ایوب خانه ما ډېر کوشش وکړو ستاسو د پیسو خو ما له لږ مهلت نور راکوي او زه به زر تر زر ستاسو پیسې تاسو له واپس کړم غریب ګله نور ټیم مې نشته خان وایي چې سبا زما وجود ته پیسې راورسوه که پیسې راورسولې نو رشکه او کور به مې بیا قبضه کېږي ایوب خانه د خدای دپاره ما له لږ ټیم راکوي غریب ګله اوس د پیسو انتظام وکړه موږ په حجره کې ستا انتظار کوو یا الله چې زه به اوس دا پیسې د کم ځای نه ګورم هغه ظالم خو ما له مخکې م لس ورځې ټیم راکړی ولې ستا څه خیال و چې ته به زما مال وخورې او په هوا به شې نه خانجي ما هېڅ چېرې هم دا سوچ نه دی کړی چې زه به ستاسو مال وخورم او لاړ به شم خو تاسو ته پته ده چې کاروبارونه نشته ما له لږ مهلت راکوي لږ ټیم ما له راکوي خانجي زه به ستاسو روپۍ زر واپس کړم ټیم خو ما خپل نیکه له هم نه دی ورکړی خو پته نه لګي چې پتا مې دا اړه څنګه خوب شو ستا سره زما لس ورځې ټیم دی پوره لس ورځې بعد به خبرې کوو ځوانه خانجي ستاسو ډېره مننه چې ما له مهلت راکو او زه به زر ته زر ستاسو د پیسو بندوبست کوم پرېږدو دې ځوانه خو ډېر قسمتداره یې زمونږ خان د وسه پورې چاله ټیم نه دی ورکړی او بله دا خبره چې زمونږ د خانجي خبره د کاڼي کرښه یي د کاڼي کرښه ځه ځوانه په مخه دې ښه زما نیکه دې الله وبخي هغه به ماته وي چې هر کار به کې خو خپل عادت به نه پرېږدې سړي له مې په لاونلي ځل مولت ورکو الله دې پکې خیر واچي نه داسې نشي کېدی نشي کېدی یا الله تا ته خو زما د مجبوریانو پته ده یا الله د غیبونه زما ثواب وکړې یا الله یا الله ستا نه یې غواړم یا الله که هغه ظالم سړي له ما روپۍ ونه کتې نو هغه به زما نه رشکم والي او زما کور به م والي یا الله ستا نه یې غواړم یا الله خپل رحم را باندې وکړې یا الله خپل رحم را باندې السلام علیکم استاد وعلیکم سلام الله خیر ما دې کالج چوکه پورې ځمه جی راځئ کېنئ راځئ هله دا څه پاتې شو دي زما په خیال لا سورنۍ نه پاتې شو بس ښه ورغه چې وایي ګورم څه دي والا دومره ډېرې پیسې ټولې روپۍ دي یاره نمبر پکې هم دی ها زما په خیال سړی هم دقې زه ته ننوتی دی ځم بس ورغ معلومات کوم ای ملګري جی د دلته کې کار کوي هوټل کې ها جی زه د هوټل منیجر یم منیجر جی اوس یو سورلۍ ما راوړه جی او پته نشي چا به چېرته تللي په دې ساعت یو 15 منټه به کېږي دا هوټل دلته بازارګاه خلک راځي راځي تاسو ته پته نه لګي دا نه جی پته مو لګي نه لګي چې اوس به یې کوم ځای ګورو
سړي ته رینګ میلاوم نمبر یې خو هسې مشته السلام علیکم او چې خیر دی او شکر دی رور مې تاسو یو لږ ساعت مخکې زما سره په رشکه کې راغلي وئ او ستاسو نه په دې رشکه کې روپۍ پاتې شوي دي جی نه نه رومې دا زما نه دي دا ستا دي یاره وروره زما سره خو بله سورنۍ نه ده راغله روپۍ هم ستاسو دي رور مې داسې وګڼه که نه دا زما طرفه یو تحفه ده او که بیا هم داسې ضرورت راځي که نه دا زما نمبر دی دا رور به دې هر وخت تابعداري ټیک ده الله دې ستاسو سره ښه وکړي ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني ستاسو یا الله یا الله ته د غیبو مددګار یې یا الله ستا لاک شکر دی لاک شکر دی ستا یا الله ستا لاک شکر دی یا الله ستا نه یې غواړم یا الله که هغه ظالم سړي له ما روپۍ ونه کتې نو هغه به زما نه رشکم والي یا الله ستا هم لاک شکر دی چې ماله دې د دې غریبانانو د خدمت موقع راکړه मज़ीद दे किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़मूंग यूट्यूब चैनल स्वात KPK वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम आई